احصایې او معلومات ملي اداره چې په هیواد کې د نفوسو د احوال ثبتولو برخه کې د یوازینۍ او معتبرې ملي مرجع په توګه فعالیت کوي. مراجعینو ته د اسانتیا په موخه د نوبت آنلاین سیستم رامنځته کړی. څنګه کولی شو له دې سیستم څخه کار واخلو؟ لومړی په خپل براوزر کې appointment.nsia.gov.af ولیکئ او انټر یې کړئ. کله چې سیستم را خلاص شو ژبه به وټاکئ او د نوبت اخیستو لپاره به د ټیکټ غوښتنه وکړئ. اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو د هغو خدمتونو عنوانونه او جزئیات کتلی شئ چې د احصایې او معلوماتو په ولایتي ریاستونو کې ترسره کیږي. په عین شهرت له یوې د زیاتو تذکیرو لغوه کول، د عمر اصلاح، د نوم بدلون، د املایي تېروتنو اصلاح، د تخلص درج، حذف یا اصلاح، د الکترونیکي تذکیرو اړوند ستونزې، متفرقه موارد. په هر عنوان په کلیک کولو سره د موضوع له بشپړو جزئیات ځان خبرولی شئ. که له یادو مواردو پرته بله کومه ستونزه ولرئ، مرکزي ادارې ته مراجعه اپشن په کلیک کولو سره تاسو ته یو فورم را خلاصیږي چې باید په بشپړ دقت سره یې ډک کړئ، چې نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د تذکیرې شمیره، جنسیت، د موبایل شمیره، ایمیل ادرس چې دا اختیاري دی او ورپسې د راتلو دلیل چې څو آپشنونه لري یو یې وټاکئ او خپل معلومات تایید کړئ. د لیدنې غوښتنه وکړئ. په آپشن کلیک کولو سره تاسو ته د ټیکټ جزئیات ښیي چې د نوبت شمیره، نوم، د پلار نوم او د ادارې مرکزي دفتر ته د مراجعې وخت پکې ذکر دی. البته دا ټیکټ د ټاکلې مودې وروسته تر 2 ورځو پورې اعتبار لري. د ټیکټ ډاونلوډ په آپشن کلیک کولو سره د خپل نوبت ټیکټ یا پرنټ او یا هم په PDF شکل سره ځان سره وساتئ او په ټاکلي وخت د خپل ستونزې د حل لپاره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته د عریضې او نورو اړینو اسنادو سره یو ځای راوړئ.